په عربو کې یو دمګری و چې هغه به خلقو باندې دمونه اچول، لیوني به یې دمول، تعویذونه به یې خلقو ته کول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهوره وه چې نعوذ بالله دام لیونی دغه دمګري ووایي چې یا الله دا سړی په ما پیرخ کې ما سره د دې لیونو ډېره زوروره اجازه ده، نو دا سړی په ما پیرخ کې چې زه دم کم او دی جوش. نو دمګری ده پسې ګرځېده چې زه به یې چېرته وګورم چې دا د لیونو دم پرې واچول. د خدای شان اتفاقي ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخه ورغی، چې په مخه ورغی نو دمګری ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اورېدلی دي چې دا لیونی نو ته راشه د دې دمو مه چې ته جوړ شې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګری ورته چې ها ته بیا وایې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا و چې بیا یې وویل. ادمګری هم هغه وخت کې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول. ما دې په خدای قسم ما دنیا لیدلې ده، دنیا او د دنیا لیوني ما دم کړي دي، ما د لیوني د خولې نه داسې کلمات نه دي اورېدلي. دا کلمات یا د خدای کېدی شي او یا د خدای د پیغمبر کې، دا کلمات د لیونو. عزیزانو عرض مې دا و چې هغه کومه حربه وه چې خلقو نه استعمالوله، چې دا قرآن چې دی د خدای کلام دی. قرآن کریم یو اعلان وکړ چې ښه ده تاسو وایئ چې دا قرآن د خدای کلام نه دی، نو وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې په دې خبره کې چې دا قرآن د خدای کلام نه دی شک نو ښه ده فأتوا بسورة من مثله، راوړئ یو سورت د دې قرآن په شان. وړوکی سورت په ټول قرآن کې انا اعطیناک الکوثر دی. یو سورت په قرآن کې داسې پیدا کړي لکه د قرآن چې دي تاسو به حق به جانب یې چې قرآن د خدای کلام نه. یو عربو کې خو د شعر و شاعري او د ادبیت شان ډېر بې حده ډېرې عربو کې، او بیا د عربو شاعران دنیا به بل اړول. لنډ درته یم عربو کې یو دوه جینکۍ د هغې پلار او د هغې پلار شاعر و ابو نواس نامه یې امرؤ القیس نامه او نور شاعرانو په هغه زمانه کې ابو نواس وغیره عام ډېر لوی لوی خلک وو، خو د امرؤ القیس چې و د ده شهرت ډېر شوی و، دنیا به د ده شعر ته غوږ ایښو، دنیا به د ده کلام ته غوږ ایښو. دا نور شاعران چې د دوی ورسره کینه او حسد پیدا شو چې دا څنګه پرون را پیدا شوی دی او نن چې دی ټوله دنیا ته یې مني او مونږ اړو څوک په سړو کې دا وی راځئ چې مړی کړو چې مړی کړو که خیال مونږ کې لکه مونږ خلکو چې په هېڅ صرفه نه کوو، پیسو دپاره مونږ سړی مړ کوو، کور دپاره مونږ سړی مړ کوو، ځمکې دپاره مونږ سړی مړ کوو، هېڅ په هېڅه مونږ سړي وجنو. دا مرداري خو د پخوا نه داسې روان. یو طالب ما سره سبق ویلو نو د دې کافرو ذکر راغی نو ما ته ویل چې زموږ په دې مشرانو کې دلته کافر تیر دی، معلوم ټول د هغې اولاد یو که نه، او چېرته ځای په ځای سره نیکونه غور کر پر ټر نیکه دا ټول چېرته مسلمان شوی دی. او ویل زه اوس پوه شوم ولې ویل ما کې کله کله د خر رګ ټوپ و، د خر رګ راکې ټوپ وایي نو ما ویل چې دا چل څه دی، خو نن پوه شم ویل مولوي صاحب چې زما مشرانو کې درته غټ کافر تیر دی، نو د هغې یو رګ مې ما کې را روان. نو دا دې پښتنو کې چې د خر رګ ټوپ وایي که نه نو څه اثر خو یې که دې امرؤ القیس ته سازش جوړ شو چې مړې کوي چې دا د خلکو روح ټول زمونږ طرف ته شي،
که خیال وکړئ په قرآن کې دا قسمه سازش یوسف علیه السلام ته خپل ورونو جوړ کړی. خیال مو راغی؟ یوسف علیه السلام چونکې د پلار ډېر خوا او بیا چې خوب ولیدو پلار ته یې وویل نو دې وویل چې واه اوس خو یې لا خوب لیدلی دی او پلار ته وایي چې انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. نور او سپوږمۍ او یوولس ستورو ما ته سجده وکړه. دا د پلار روح زمونږ نارې او ځان ته کوي نو وروڼو یې سازش جوړ کړو او دی بوتله او په کوهي کې واچو. خیر که زندګي وه دا قصه به بیا درته چېرته ویم. اوس خو پوره اسلام را روان دی کېدای شي لوډ سپیکر یې بند شي معلومات وایي تشه خطبه به پکې د عربي وایي نورې خبرې به نه کوئ. هغه تالي سټ مولیانې چې غوښتي هغوی وله مشوره ورکړې ده چې دا مولیان چپ شوي ني تاله خیر کېږي نه. خیر خو به درته مولیان جوړ کړي د اسمان د طرف نه خیر به درته څوک جوړوي. د زلزلو خیر به درته څوک جوړوي. د سیلابونو خیر به درته څوک جوړوي. دا ملک په یو قسم د خدای د قهر په لپیټ کې نه دی دا په مختلف قسمونه کې. تاسو ولید هغه شپه په 15 بجې چلدله خدای وښودې درته چې د ناس په خوب وده په پالن کې بې اختیاره دې په بار سړک ته رایستی شم او خپله نامه در باندې اخیستی. هغه پلیتو او هغه بېدونو یا الله خیر چغې ووالې چې خدای سره یې رابطه او تعلق بالکل ښځې او نر سړکو ته او لارو ته راووت. نو خیر دا د تالي سټو په لاس کې نه دی چې خیر څوک چاله جوړ کړي. خیر د خدای په او خدای خیر هله کوي چې مونږ هم څه خیر وکړو کنه. خدای خو درته باران وکړي تا ته وایي ته پکې قلبه وکړه ته پکې تخم واچوه ته اوبهخواري کوه ته ساته څوکیداري کوه آیا به فصل کېږي؟ په تش باران باندې غنم کېږي؟ په تش باران فصل کېږي چې څو پورې تاسې لاس پنی وهلي؟ نو عزیزانو عرض مې دا چې خیر صرف د هغه مالک حقیقي په لاس کې زما په سترګو کې کېږي. الله دې ما په دې نه ګناهګاروي خو زما په سترګو کې کېږي یو عظیم طبعي په دې عمل عظیم طوفان یا به زلزلې وي بېګا د شپې 2 بجې زلزله بیا 2 ځل شي یا به زلزلې یا به داسې طوفان راشي لکه قرآن کې راغلی دی چې القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. دا سړي به وګوره چې د ملخانو غوندې به په اسمان کې الوزي د افت باغس. دا غرونه به وګورئ چې د ډنډت شوې وړۍ په شان به په اسمان کې الوزي. خدای داسې نه شي کولی. کم زور دی چې خدای تا راونیسي او هغه زور به تا بچ کړي. چېرته شته کوم طاقت دی چې تا خدای ونیسي او هغه طاقت به تا بچ کړي. نو عرض مې دا و چې دا شاعران راټول شو دا شاعره پسې چل بوتله چې راځه دلته شاعره ده تللی ده اوس چې ځنګل ته یې بوتلی دی رانیولی ویل که څه کوئ ویل وجنو دی ټول خلق ویل تا مسخر کړي دي او زمونږ څوک نوم نه لري چې تا مړ کړو چې دا خلک مونږ ته مه کوي. دی چې ښه ویل ښه ده وجنئ خو مې وجنئ خو زما کور کې تودوره دي او زما یو سوال جواب به غنیمو ته ورسه. ویل ډېر عربو کې د وفا د وعدې وفا ډېره زیاته وه. نو اوس خلک وایي عرب داسې شو عرب داسې شو عرب زمونږ د وجې خراب خالص عرب چې دي اوس هم ښه زمونږ دا مبارک قدمونه چې ورته اوږده شو نو مونږ ته چې ګوري هغې هم خراب شو. تاسو ته مې قصه کړې وه هغه پاکې نه پلیته کړې مې وه نو ښځه چې کور ناسته وه او کومې ښځې به ترې تپوس وکړو خورې داولې دی به چې ورته کنځلې وکړي هغې به هم چغې کړي چې تپوس نه نه تپوس ښه و تپوس نه نه اب هم سرسام مونږ ته چې ګوري هغې هم خراب. په پاکستان کې د عیاشۍ اډې ورته چا جوړې کړې چراګاونه ورته چا جوړ کړي په 3 لکه روپۍ پرې ټپوسان او مارغان څوک خرڅوي 403
او د پوډر یو ډیپوان چات ولا وکړي او دا غي ملکونه ته وي دا غي ملک خو هیڅ هم نشته خو چې څه ګندې ته ولا وړې هغه تباه شي ستاسو د لاسه تباه د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره ټول ملک د خدای په عظیم قهر